سلامونه ګرانو دوستانو، هیله د روغ او جوړ به یاستئ. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د هر ډول معلومات په نامه د اپلیکیشن جوړولو دریمه برخه باندې پیل وکړم. نو د ویډیو د پیل څخه دمخه ستاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو دا ډول سره ښایسته ګټورې معلوماتي ویډیوګانې لومړنۍ تر تاسو در ورسېږي. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. نو ملګرو، که تاسو لومړنۍ برخې نه وي تعقیب کړئ، تاسو هغه تعقیب کړئ تر څو تاسو وکولی شئ په موبایل کې ښایسته او په زړه پورې اپلیکیشن بغیر له انټرنیټ او بغیر له کوډینګ څخه جوړ کړئ. نو د هغې لینک به موږ تاسو ته په ډسکرپشن او همدارنګه په لومړني کمنټ کې ایښودلی وي. تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ترلاسه کړئ. راځو ویډیو پیل کوو. لومړنۍ به تاسو دلته دا یو انتخاب کړئ. دلته مو چې کوم یو انتخاب کړ، نو دلته به راشئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به د لومړنۍ ورته انتخاب کړئ او دلته به بېرته راشئ، یو څه فاصله به ورکړئ. دې ته یو څه فاصله ورکوو، تر 10 پورې اندازه فاصله ورکوو. نو دلته به تاسو لومړنۍ لینیر راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ. نو راځو دلته په ساده ډول سره دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به تر 500 پورې سایز ورته انتخاب کړئ. کولی شئ 60 پورې هم ورته انتخاب کړئ. راځو 60 پورې سایز ورته انتخابوو، په سلیکټ باندې کلیک کوو. نو په ساده ډول سره به راشئ، دا لینیر به تاسو بېرته انتخاب کړئ. دلته به راشئ، د ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته به دا یو تاسو ورته انتخاب کړئ. نو ملګر، دلته سایز مو څه ورکړی و هغه به ترې بېرته ډیلیټ کړئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو، د ډول سره به صفحه جوړه شي. راځو دلته په لومړني دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به یو رنګ ورته وټاکئ. راځو یو رنګ ورته ټاکو. بلکې ملګرو، دا ډول سره یو رنګ ورته ټاکو. دا ډول سره رنګ مو ورته وټاکو. نو دلته به تاسو لومړنی دا یو ورته انتخاب کړئ. دلته به کلیک وکړئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته هم دا یو به ورته انتخاب کړئ او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به هم دا ډول ورته انتخاب کړئ. تاسو ته ځای اپشن ښکاري، د ځای باندې به کلیک وکړئ، دا به 0 سره مساوي کړئ. نو دلته به په ساده ډول سره راشئ. نو ملګرو، دا لیکنه به ټیکسټ ویو به راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ. نو دا ډول سره به دلته خوشې کړئ او دلته به سایز ورته وټاکئ. تر 1400 پورې سایز ورته ټاکو او دلته به ټیکسټ ورته ولیکئ. راځو موږ د اپلیکیشن نوم ورته لیکو او په سیو باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ، دا یو به ورته بولډ انتخاب کړئ او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ، د ټیکسټ کالر به هم ورته انتخاب کړئ. راځو سپین رنګ ورته انتخابوو. نو ملګرو، سایز یې تر 1300 پورې ورته انتخابوو تر څو ښایسته ښکاره شي دا ډول سره. نو ملګرو، دلته به تاسو دا ډول سره راشئ، دلته به کلیک وکړئ د لومړنۍ صفحه باندې، دا ځای باندې، او دلته به دا یو ورته انتخاب کړئ. دا به هم له 0 سره مساوي کړئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ. دلته ملګرو، دلته یو لینیر راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ. نو دې ته به دلته راشه، د یو به ورته انتخاب کړئ او په دا یو باندې به کلیک وکړئ او په سلیکټ باندې دلته به راشئ، دا یو به هم همدارنګه ورته انتخاب کړئ او په سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. راځو دې ته لږ سایز هم ټاکو، دا یو باندې به کلیک وکړئ، تر 45 پورې سایز ورته ټاکو او په سلیکټ باندې کلیک کوو. دلته به ملګرو تاسو راشئ، دې ضخامت به هم 0 کړئ. نو ملګرو، دلته به تاسو بیا ټیکسټ ویو راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ او دلته به دا تاسو بېرته انتخاب کړئ
دا ډول سره دا به ملګرو تاسو ورته انتخاب کړئ. اوس به دا لیکنه هم ورته انتخاب کړئ. راځو دلته لیکنه ورته ترسره کوو. فرض کړئ موږ ورته لیکو د کمپیوټر برخه. راځو سایز ورته ټاکو تر 1400 پورې سایز. دلته ملګرو تاسو د لیکنې سټایل چې دی دا به هم ورته بولډ انتخاب کړئ د کمپیوټر برخه. نو دلته به ملګرو یو رنګ هم ورته وټاکئ. دا ډول سره رنګ ښایسته ښکاري، کولی شئ بګراونډ ته هم یو ډول رنګ ته تغییر ورکړئ. راځو دا ډول سره یو رنګ ورته انتخابوو. فرض کړئ ملګرو دا ډول سره رنګ ورته انتخاب کړو، نو په ساده ډول سره به راشئ دا به بېرته انتخاب کړئ او دلته به ملګرو دا یو ورته انتخاب کړئ. نو ګورئ لیکنه دا ډول سره ښایسته ښکارېږي بیا. نو ملګرو دا ډول دا لیکنه به تاسو انتخاب کړئ او دلته به یې سیو کړئ. دلته به یې سیو کړئ. کولی شئ په هر نوم سره یې سیو کړئ. راځو موږ دا ډول سره یې سیو کوو او په سیو باندې کلیک کوو. نو ملګرو درېیمه برخه هم تر همدې ځایه وه د ویډیو د لږوالي له امله. که ویډیو درته معلوماتي ښکاره شوې وي نو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. تر نورو برخو مو په خدای سپارم. ښه شپې ولرئ.